مطلب نمبر 002 د سرو ستورو کلی ونه و په لیرې پرتو سیمو کښې یو کلی و چې کال 12 میاشتې به پکښې کاغذبادونه الوزول کېدل او دغه کاغذبادونه به ټول د سره رنګ کاغذونو نه جوړېدل. تاسې ته به حتما پوښتنه پیدا سوې وي چې دا کاغذبادونه نو ولې ټول د سرو کاغذونو نه جوړېدل؟ دا ځکه چې دغه کاغذبادونه ټول یو سړي جوړول چې د سور اکا په نوم مشهور و او د سورګل اکا سور رنګ ډېر خوښ و. یو ورځ د کلي ماشومانو د سورګل اکا نه پوښتنه وکړه چې سورګل اکا ستا ولې سور رنګ ډېر خوښیږي؟ سورګل اکا ورته وویل بچو کله چې ستاسې په عمر وم نو هغه وخت مې لا د کاغذباد الوزولو سره ډېره مینه وه. مشر ورور مې ډېر ښه کاغذبادونه جوړول خو زما د کاغذباد جوړول نه ول زده. یوه ورځ مې یو سور کاغذ راوړ او خپل ورور ته مې وویل چې ما ته کاغذباد جوړ کړه خو ورور مې راته وویل چې نه ته یې پخپله جوړ کړه. ما ورته وویل چې لالا زما د کاغذباد جوړول نه دي زده. خو لالا مې وویل چې تا کله خپل ځان نه دی ازمویلی ځکه وایې چې زه کاغذباد نسم جوړولی. ته کاغذباد جوړ کړه هغه به ډېر ښه والوځي زما تر کاغذبادو لا هم ښه. ما هم د لالا ومنله او خپله مې ځان ته کاغذباد جوړ کړ. د لالا خبره مې رښتیا سوه. زما کاغذباد ډېر ښه والوت او د کلیوالو ترمنځ د سور کاغذباد په نوم مشهور سو. وروسته له هغې تر ننه پورې زه د سرو کاغذونو نه کاغذبادونه جوړوم. کلیوال یې الوزوي او زموږ کلی له همدې کبله د سرو ستورو د کلي په نوم مشهور دی. لالا مې رښتیا ویل. تاسې ته هم زما وینا دا ده چې کله انځورګرۍ سره مینه لرئ کله ګلانو جوړولو سره مینه لرئ او یا داسې نورو هنرونو سره نو حتما خپل ځان وازمویئ او ښه راتلونکی به مو په برخه وي. لیکوال اجمل تورمان، ویاند احمد ولی اڅکزی. کسی لالپاته سه لاخلم کالته بواد سمنه وگی کسمنه مگوی که نور نقلونه خاری نو کسنی اکی کام کبلالتی ده تای که امان. کشنی تکی کام دا کشنیانه ده پاده